سلام مخابراتي شرکت کندهار کې 10 نوي انتنونه دروي. په سپیلبیده حوزه کې د افغان ټیلیکام مخابراتي شرکت مسولین وایي چې د افغانستان اسلامي امارت پر اتاک سره د زون په کچه د سلام مخابراتي شبکې شپږ د نوي سایټونه یا انتنونه لګولي چې په خبره په دې سره د دې شرکت په ویډیو کې 4 برابر ډیروالي راغلي او هڅه کوي په خپل خدمات کې نور هم ډیروالي او پراخوالي راولي او هم ارزانه فشه کیفیت او په خوندیتوب خدمات تر هیوادوالو پورې ورسوي. په سپیلبیده حوزه کې د افغان ټیلیکام مخابراتي شرکت رئیس حافظ خلیل احمد اغا د کندهار ولایت مقام د رسنیو د مرکز سره په یو ترتیب شوی مرکه کې وویل د تیرې ادارې پر مهال د افغان ټیلیکام مخابراتي شرکت خدمات ورځ تر بلې کمزوري کېدل او یو شمېر کړیو هڅه کوله افغان ټیلیکام له پښو وغورځوي. ولې د افغانستان اسلامي امارت پر اتاک سره د دې مخابراتي شرکت پرمختګ ته ځانګړې پاملرنه شوې او د خپل خدماتو په لړ کې په دې زون کې د سلام مخابراتي شبکې شپږ نوي انتنونه لګولي. جنوبي غرب زون کې موږ خدمات زیات کړي دي. په جنوبي غرب زون کې تقریبا چې افغان ټیلیکام چې امارت راغلی دی د امارت تر اتاک سره ډېر سایټونه موږ راوړي دي. په هلمند کې ډېر سایټونه نصب شوي دي او دغه رقم په دغه کې کندهار کې ډېر سایټونه نصب شوي دي. په روزګان کې سایټونه نصب شوي دي. یعنې نوي سایټونه شپږ دي سایټونه موږ نوي نصب کړي دي. د نوموړي په خبره ادارې پلان کې لري تر څو په راتلونکي میاشت کې د کندهار ښار په بیلابیلو سیمو کې د سلام مخابراتي شبکې 10 نوي انتنونه ولګوي او د دوی هڅه دا ده چې د افغان ټیلیکام ټول خدمات د کندهار د ټول ولسوالیو ترڅنګ په دې زون کې د نور ولایتونو ولسوالیو ته هم ورسوي. هغه پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ تر څو د افغان ټیلیکام مخابراتي شرکت له خدماتو څخه ګټه واخلي ځکه خدمات تر نور شبکو ارزانه په ښه کیفیت او په بشپړه توګه خوندي دي. په پلان کې لرو چې په کندهار کې اوس یوازې په کندهار ولایت کې په پلان کې لرو چې 10 سایټونه په پلان کې لرو چې 10 سایټونه په کندهار ولایت کې په دغه میاشت کې کار په شروع سي او نوي فعال سي او دغه رقم په دغه هفته کې په کندهار کې 4 سایټونه فعال شول. د کندهار په ښار کې 4 سایټونه فعال شول. له هغه وروسته د زون په کچه د افغان ټیلیکام مخابراتي شرکت مسول حافظ خلیل احمد اغا او د کندهار د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولا نورالله نوري اخوند د کندهار جمعي عمر ته څیرمه د افغان ټیلیکام مخابراتي شرکت اړوند د سلام شبکې د نوي انتن پرانستنه وکړه چې یاد انتن رسمن په کار پیل وکړ او نور به د سیمې اوسیدونکو له خدماتو برخمن شي.